प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, बेमार तो नहीं रस्में नहीं कसमें नहीं गंडन, ना मार तो है नहीं रस्में नहीं कसमें नहीं उलझन, دا جنې دی ورکشي دا ټول دی دروغجن धड़कन धड़कन. जबरदस्त. پوه نه ما بیا دا ګان هغې ویل او پکې که نه وایي د جنکیانو د ځواني اوبه اوبه شي یو سره یاري جوړه کړي بل ته واده شي. پوه شوې په معنا یې که نه د ځواني د اوبه اوبه شي د جنکیانو د ځواني اوبه اوبه شي یو سره یاري جوړه کړي بل ته واده شي. اوس پوه شو. اوس پوه شوې. हम सारे दोस्त बोल रहे हैं, इनको ऐसा लगा कि आपका शादी भी हुआ था उस जुर्माना वाले लड़के से. शादी नहीं हुआ था, शादी अगर हो जाता तो फिर ठीक था ना. तो तुम चाहते थे कि तुम्हारा शादी हो उसके साथ? वो अफगानी थी. ما غوښتل زه هغې سره واده وکړم پوه شوې. هغه افغاني وه. هغه افغانۍ وه، ما سره یې دوکه وکړه. خو افغان سره دوکه کوي که نه، بل چا سره خو نه کوي. مونږ ټول داسې پښتانه خپلو کې دوکې کوو، بل چا سره نه شو کوی. زما جړا راله ودرې. झूठ नहीं बोला करो मसूद, मेरे से थोड़ा सीरियस बात करो ना. ما غوښتل هغې سره واده وکړم، هغې بل چا سره واده وکړو. ابھی اس کا بچہ ہے. اوس به بچي اوس خوشحاله هم نه ده. وایي میړه مې پرېږدم ما ته. وایي ما ویل اوس چې پرېږدي زه په تا څه وکړم. क्यों मेढ़ा क्यों पटदन करता है؟ والا که میړه سره به نه برابرېږي جوړ به نه راځي. نو उसको अब तुम याद आते होगे ना. हाँ नहीं ما ته هر وخت دا سندره یادېږي. भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो. دا زه ورته دا سندره دې نه سنټوم. छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे. بس یو بل ته ګانې لیکو نور سم نشته. دغسې قصې دي بس. بیا مې یو بله جنۍ سره لفتوري شروع کړه. یو بلې جنۍ لفټ راکړو، هغې سره مې خبرې کولې سیریس ده دا جوک نه دی ښه سیریس. نو ما ورته ویلې ما او تا ګورو که نه زه غواړم تا سره واده وکړم، خو کله کله به دې فون کې د ماشومانو آواز راته و. ما ورته ویلې دا څوک دي؟ ما ته ویلې وایي دا چرګان دي. ما ته به ویلې وایي دا د چرګانو آواز دی او ما ته د ماشومانو آواز به راته. نو ما ورته ویلې ما ویل راځه ما او تا ملاقات وکړو که نه ښایسته جنۍ ته. او ما ویل ما او تا به واده وکړو. ما ته وایي ما خو واده کړی څو میاشتې بعد ما ته وایي. ما ویل تا ولې ما ته مخکې نه ویل چې تا واده کړی؟ وایي هسې زما زړه په تنګ و ما تا سره خبرې کولې. ما ویل هغه آواز د چرګانو که د ماشومانو؟ اوس راته رښتیا ووایه. وایه د ماشومانو آواز. وایي زما 2 بچي دي. دا دروغ وایي. دا دروغ نه دي دا رښتیا دي. هغه دی ये बिल्कुल झूठ है, ये सरासर झूठ है. ته هم ما سره ګپ لګوې مړه. ګپ در سره نه لګوم، زه سیریس یم. تا زما مشکل دا دی موږ چې سیریس یم خلکو ته ګپ ښکاري او د خلکو ګپ. ये बताओ मुझे कौन सी कंट्री में हो? زه په بلجیم کې شکر الحمدلله. उधर अमेज़न है? अमेज़न نشته. څنګه अमेज़न؟ کومه څه अमेज़न؟ څنګه अमेज़न ولې अमेज़न څنګه وي؟ آنلاین अमेज़न کنه دلته چې ازي ته نه پوهېږې مړه. अमेज़न خو ټولې دنیا کې دی. أمازون دا غریب تباه دی که نه؟ دا غریب تباه نه دی، دغه دی अमेज़न. وګوره ما اوس هم अमेज़न کولاو کړی. مونږ خو صرف ټیک ټاک نه کوو، مونږ خو شپږ بزنس نور هم دي. अमेज़न کې کار کوي؟ نه زه دې کې کار نه کوم. अमेज़न کې अमेज़न امریکا کې او کاناډا شه مې دې ولې خلاص کړی دی؟ زما پکې یو څه په کار دی هغې ته مې خلاص کړی. हाँ अली बाबा अच्छा है, अली एक्सप्रेस अच्छा है. अली एक्सप्रेस چې دی د وړو شیانو دپاره دی که نه، چې ته یو یا 2 څیزه اخلې. او علي بابا چې دی بیا هغه چې ډېر زیات اخلي.
अली एक्सप्रेस अच्छा है। अली एक्सप्रेस अच्छा है अगर एक दो चीज लेने हो तो, दो तीन। आपने कभी मंगवाया उससे कुछ? मैंने नहीं मंगवाया लेकिन मैं मेरे फ्रेंड्स ने मंगवाया, अच्छा है, चीप है बहुत, कितना चीप है? बहुत ज्यादा। अली बाबा एक नहीं, दे, अली एक्सप्रेस। अली बाबा में तो ये होता है कि आपको बहुत बंडल बंडल से चीजें उठानी पड़ती है ना, हाँ ये पीस 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 50 करनी 100 पड़ती 1000 हम्म। वेर स्पष्ट हो मैंने दोस्तान सोचा अमेजोन का अकाउंट बनाऊं और अली बाबा से चीजें लूं, स्टॉक लूं और फिर अमेजोन पे सेल करूं। ये दाखा बिजनेस تستا مغزه ډیر تیز دي. خو ما ته سره به امازون اکاونټ نشته ده. خو جوړ کا اکاونټ خو جوړیږي کنه، دومره خو نه مشکل کنه نشته. د نظر نه جوړي کا ټیم लागी پکې کنه. ټایم پکې لګي. एक हफ्ता लगता है। मेरा نو एक बार یا बनाया और रिजेक्ट हुआ, अभी दूसरी दफा फिर अप्लाई की है। अपने नाम का ब्रांड बनाया, संदल खटक के नाम का ब्रांड। हाँ, और उसमें क्या चीज तुम सेल करोगे, सब के तुर्की खर्च है। में कंपनी चाहिए। उसमें मैं क्या चीज सेल करूंगी? मैं ज्यादातर मेकअप की चीजें सेल करूंगी, अपने ऊपर खुद अप्लाई करूंगी और उसकी वीडियो बनाऊंगी और फिर लिंक लगाऊंगी और लोग वहां से बाय करेंगे। हाँ ښه सोच دې کړی. مخ خو مې آسې هم ښایسته ده، سپینه یم که نه، نو مخ باندې به کریم ولګوم یا به څه پوډر ولګوم، هغه به ورته ښه یم، نو ښه شی، داسې نه چې نقلي شی چې ما ته ریویو ښه راځي که نه، داسې نه چې زه یو ځل خرڅ کړم بیا مخ ته چې نه خرڅېږي څه فایده. او چې کوالټي اول بزنس ګوره چې جوړه کنه کوالټي باید صحیح. او چې خیر د شی د ګران وي خو چې شی ښه وي که نه. او شی مهم ټول چل شي کې دی چې اوس یو ځلې جنۍ والی هغې نغمې غوندې او هغې نه جوړه کړي ګلنار بیګم یا ته بل څوک ته جوړ کړي که نه، خو بیا بل ځلې بیا ستا میک नहीं, اپ मैं نه अपने फेस पे अप्लाई करके उनको दिखाऊंगी और अगर उनको पसंद आएगा तो वो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, साथ में वीडियो भी लगाऊंगी ته د هغه प्रोफेशनल तरीके پیژنې के साथ। کایلی جینر پیژنې کایلی جینر. ना। نو ته څنګه میک اپ بزنس جوړې؟ کایلی جینر ملټي میلیونیر ده په میک اپ سامانونو کې. دا हाँ। نیل پالش رنگونه کریمونه ټول جهان کې هغه اول نمبر رچ ښځه ده. ټول دا دغه خرڅوي بیوټي پارلر थैंक شیونه. यू तारिक। ډیره अच्छा। مالداره ده هغه. کیم کارډیشین پیژنې؟ کیم کارډیشین. ना दसा خلق نه پیژنه، زه میک اپ کمپنۍ پیژنم، میک اپ خلق خو نه پیژنم کنه. خو هغه خلک مو پیژنه کنه نو چې چا بزنسونه جوړ کړي میک اپ کې هغې نه چلونه یاد کا. ته تله تا لونګین فالو کړی دی زمونږ دیني رور، زیارت ګل د فالو کړی. زیارت ګل او لونګین خو میک اپ نه کوي کنه، هغه خو گیم د پاره فالو که صحیح دی. میک اپ والا خلک هم فالو کا. ما دا دغه فالو کا، دا زمونږ د ترور لور نادیا ګله، دا مینو فالو کا، مینو شینو. دا افغانان جنکیان میک اپ کې اول نمبر دي، خپل حسن پټای په میک اپ. دا مینو والا فالو کا بزنس ته ټول خرابای درته ورس کی ما فالو کوي. ته په میک اپ څه پوهیږي لیوانه هیڅ شرمې خلکو ته. ته ولې کم لایف راځي؟ مونږ خو نور کارونه هم لرو کنه پیره، مشوقونه غیر نور لنجون ډېرې دي. پاکستان وای تباه دی، بس مونږه ګټلې شکر الحمدلله هم نه کوو. ګوچي ګوچي برانډ والا راته ګفټونه لیکي. تاسو ته دې وخت کې به یو جوړ کړم. دا جنکیان نه دي، دا ډېرې ورانې دي. نو یو جنۍ مونځ وکړو ښه، مونځ په سر یې دعا کوله، چې دعا کوله دعا کې څه وایي؟ وای یا الله وای زه درنه اسم نه غواړم، رحمت الله وروره الله دې در باندې رحمتونو بارانونه وکړي. نو چې دومره ګیمونه تاسو په ما وګټل زړه مې درد وکړو په دې جنۍ خمبختې، زړه مې درد کړی زړه. مسعود چین ته دی وای چین ته وشرمېدم مسعود. خیر دی روز در سره یم خدای دې مه شرموه، شرم زی باندې به درته لاس کېدو.
جوک واوره جوک و یو جنې مونځ وکړو مونځ په سر دعا کوله وایي یا الله زه درنه هېڅ هم نه غواړم خو وایي زما دې مور ته یو ښایسته زوم ورکړي پتر اوکے کاڼه پتر نه کاڼې ته وې پښتنه یم او بیا وې پتر پتھر ته وایي که نه کاڼه کاڼې پتر ته وایي او که نه مونږ خو کاڼې ته وایو خو پتر نور ته ویلی خو کاڼې وې ها کاڼه او بیا بیا وخورلو بیا اوس خلک خاندي جوک ختم شو ته اوس راغلی جار جار رحمت الله روره کاڼه کاڼه نه کاڼې کاڼې کاڼي او کاڼي अच्छा तो फिर उस लड़की से जिसकी शादी हो गई तो उसकी अम्मी अब्बू को भी पता था कि तुम उससे प्यार करते हो نه اوس کو ابو امي بیا آرامي ته هغه د مور بل ځکه چکارو सिफत खान मन्ना तो मेरा बात सुनो फिर वो लड़की अभी तुम्हारे साथ राब्ता में है कि नहीं है नहीं वो राबता में नहीं है अब तक बेखी राब्ते में नहीं है न बीखी राबता क्या नشता اوس ما سره तो बेखी राब्ते में क्यों नहीं है نه دا خو هغه خپل مرزي ته واده وکړو کنه میډې دی اوس نو دا ورته وسلو کنه چې میډه خو دیو کو ځان دی وشرمول اوس ما سره واده کوي کنه کوي نو ولې زما مغزه خراب دی را باره وخته کې واده کوي او زه به ور سره به واده کوم مونږ هم نو ولې هغه څومره واده ونه کړی دی هغه تر اوسه پورې به دوه درې کړي یا څو کاله مخکې کړی پوه شوې نه مړه د دروغ وایي نه زه نور خفه نه یم دا ما باندې سنګر ولې وړو زه دې ته خفه یم ټوله کہانی د دروغ وویله ما ته که دا ما سره مسعود جھوٹ بولے گا پھر میں بھی تیرے ساتھ جھوٹ بولوں گی نه په قسم کا مې ته دروغ مې ته نه دی ویلي ولا کرته دې کې زما څه فایده ده خو واده وکړو لاړو خو ما ته دا ویلي که نه چې وایي دا سنګر چې دی څنګه چې موبایل د ګورل نه بګړای د چشته اچولې ده نو ټایم ته خو نه ګورم ایمیل ته ګورم که نه هوښیار نو ایمیل د موبایل کې نشي کتای دکې ګړای کې دې کې وړوکې ښکاري زه غواړم غټ غټ وګورم غټ غټ وګوره ځه دوستانو دغسې خبرې دي نو ستاسو په مذهب کې کلمه ووایم عامر لیاقت हमारे बीच में नहीं रहे रेप आमिर लाकत जहाँ पर तुम हो इस्तांबुल में डायरेक्ट इंटरनेशनल इस्तांबुल एयरपोर्ट में उतरूंगी तुम्हारे पास आऊंगी سلام या वाट वो सलाम हो से वाट मरोरा चाहिए दे बन सौकम आई एम सॉरी जी और भी लड़कियां आई हुई हैं वहीं पर ही हैं उसी सिटी में سلام माय लव वालेकुम जलालबाद रो संग खै जोड़ करारी दा रिमेंबर मी रिमेंबर अस बहुत बुरा फील हो रहा है देखो जब इंसान जिंदा होता है तो वो उस इंसान के पीछे आप लोग इतना बुरा वाला बोलते हो उसको छोड़ते नहीं हो जिंदगी जीने के लिए जब वो इंसान चला जाता है फिर आप लोग अफसोस करते हो मंगा टोलम दसे सोक च ژوندې دا غي په قدر نه کوئی چې مړ شي وي बहुत अच्छा अभी फर्ज करो मैं आप लोगों के सामने 500 बंदा देखो सामने बैठी हूँ जिंदा बातचीत कर रही हूँ कल मेरी भी खबर आज संदल खटक मार गई आप लोग फिर कहोगे हाय अच्छी लड़की थी अभी आप लोग सब बुरी जब कल चली जाऊंगी फिर बोलोगे अच्छी लड़की थी यार زبیولا فرهاد اور دومره ډېر عزت ته ما ترا کو الله پاک دې تا ته عزت درکړي پوه شوې وروره سلامونه بدرنګه وروره که زه تا غوندې بدرنګ وایم ما خپل مور پلار باندې کیس کا اوس به جیل کې پراته وو थैंक यू फरहाद खटक زه خټک راغلو زما قوم والا راغلو زه اوس خټک راغلو تا قوم والا دی راشي که نه زمون قوم والا نشته دی وګوره ګیم ته وګوره قوم ته مو ګوره دې وخت کې په ګیم فوکس وکړه نه قوم نه خټک راغلو خټک زلفې دې شاته واړولې اوس راځه راسره نه خټک
خټک شانته خټک دک شانته خټک راغل زمونږ احمد زی راغل زادران راغل منګل راغل اوهو خو زما کې خو به بل ټیلنټ هم دی کنه چې ما ته څوک ګفت را لګي چې ټیپ کوي زما زړه خوځېږي ګوره ګفت چې راشي ګوره څنګه ګوره زما زړه خوځېږي زړه हमें तो नजर नहीं आ रहा दिल हिलता हुआ हाँ 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 ګوره چې څوک هلته ټیپ کوي زما دې سره کنیکټ دی زما موبایل ګوره اوس نه کېږي چې ګفت راشي د کېږي اوس نه کېږي ودرېږه ته ستا والا زړه وګورم بیا وکړه ودرې ګفت خو ګوره راشي به ګوره وای دا څنګه دا ته خو ټوله باډي خوځېد ظالم لوري ګوره زما لاسونه هم ټول خوځېږي ګوره چې अच्छा ये वो खटक है ओके 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 आप समझ गए जमा Love you, Masood. Love you too, brother. Thank you so much. दोस्तों मुझे भी गिफ्ट मारो मेरा भी हाथ हिलेगा गुरा नहीं हिलेगा जमा हिलेगा सब कुछ गोरे जमा ता गिफ्ट राशि गुरा गोरा जमा زړه خوځي अरे जमा ता गिफ्ट राशि गुरा गिफ्ट मारो दोस्तों नाराजी تا کنه ستا نه خوځيږي ما ولا سمري خلاص ما ولا سمري دا غوته ډانس کې کنه او خياري مننه قربان دا خطا ډانس کو او حزب الله اورا تا ته خو باید د ټول د ټیک ټاک زړه زو خوځوم I love you brothers ډېر مننه تا فیسبوک هغه دې پر فارم فل کړی دی فارم نام کومه سي فارم فیسبوک کې خپل یو ځای وی کنه چې په فارم فل کوي بلوټیک دی پر پاسپورت به ورکړي انفارمیشن به ورکړي ما کړی وسوسلی ما ته ویل وای نور کوشش وکړه چې نورم فالوور دي زیات شي فالوورز دی پر هغه وای او وای چې زیات شي نورم خدا خو زما خو زیات دي 1.1 میلیون دي اوس کو نړو پس ټوخ را روان دا درې دا ګیم غټن زبردست ټوخ کو نړو پس روان صحیح او کس پیدا کړ چې صحیح هغه بلو ټیکی پروفیشنلی دا ستا والا چا کړه هغه کس سره کانټیکټ هغه کس سره لګیام کنه ها زه ګوره بي بي سي نیوز کوم توځل راغلی م ها لندن یہ جو فارم سره چې فارم فل کې هغه ټم لګوي خو د فارم دغه قدر سره یې کنه لینک کدی سره یې اته مونږ تاسو نه کا ته ټرست کوي چې دا خو ما ولا خپل کاس ته کنه ار ټی کې دا کار کوي هغه دی دا سوي ټیکنیکل इसको क्या बोलते हैं जो इंटरनेट वाला काम करते हैं आईटी मिनिस्टर दिदा ना हाँ वाला पेज कभी कहना संभालते हैं और मेरा पेज भी करते थे पहले अब तो मैंने अपने पास कर लिया दोबारा लेकिन मेरा एडमिन अभी भी यही है तो तुम इसको ऐड करोगे अपने साथ ये तुम्हारे लिए अकाउंट चेक करेगा और फिर देखेगा कि कहाँ पर ये तुम्हारी कोई गलती है क्या कुछ है फिर ये तुम्हारे लिए अप्लाई करेगा लिंक زبتا تخپل د فیسبوک پیج لینک کولیګم هغه ته سند کا چې اوپن کیا پويږي ما فالو کرخ شاسین ضروری کار در سره شاهین افغان رور ضروری کار دی صحیح دی مذهب نه د چار شمرورا ته چیرته ما تا په کم ځای نه ونرټاو مسعود وینم د څه دی زمانوم د رور جیمز بانډ ګول सेंड का करना रहता ودر کې سند کوم دوستانو زه خو ډیره شاته پاتې شوم دا ولې نن لنګ زما لایو نه چلےږي ښا
نن نه ما سره ستا لایف کلم صحیح نه چلیږي دا نه ولې ولې نه پرون مې تا نه ګیمونه ګټلي وو. پرون زه ګیم بیخي راغلی نو لایف دروغجنې अस्सलामुअलैकुम संदल, कैसी हो? संदल यार वो आर्टिकल वाले का पता करो ना यार, वो क्या हुआ? मुझे आर्टिकल तो लिखवाना है ना उससे, तो क्या चार्जेस लेता है या कुछ? یارې د زور خبره نه ده که زړه دې نه وي بیا دې نه مجبورومه ستا تورې سترګې ستا تورې چرګې زما Do you یادېږي want to play with her, Sidra? बाजवा आप is waiting for you. Okay, ये लास्ट मैच है, फिर हम आता है. دا داسې ورانه ده وګوره بل څوک چې پیدا کړ لاړه افسوس तो उधर से दा शेयर कर मैं तुम्हें वो भेजती हूँ, उसने मुझे बोला कि यहाँ से होगा. कहाँ से तेरा होलेगा माता ये वही जगह यार जहाँ से मैंने किया था, और हो जाता है. तुम्हारा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, कोई तो इशू माँ है माता तुम्हारे में. होलेगा ते माँ माता प्लीज सेंड का ओके Da ha de kana dalta na ta हम कर दे मत पत द आर सु dalta na कई को इन्फॉर्मेशन च करेक्ट वी kana. सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन माता प्लीज व्हाट्सएप के दा लिंक रावलेगा जी उसको Ta ta माँ मैं सर सेंड को kana नूर संगा सेंड का मसौदा. उस सेंड को खजा आगा दे फोन के दे आगा जमा दे व्हाट्सएप दा दा दे फोन के दे नो दा फोन नंबर दे वाले रखड़े. दा बल नंबर दे ओरिजिनल वाले नंबर ने रखड़े. ता मैं रियल नंबर दर करे kana हा हा हा. तो खो स्पेशल खो बस तना पोएगी जी Oh, I'm special. Then come here and support me. ताजा सब्सक्राइब करे हमने ताता रागले मता सब्सक्राइब ऑप्शन खो माता रागे ताता मा सेंड करे दे. ما لکه چې ته